څنګه د الله سره مخلوق شریک کړي، الله په دې به څنګه راضي شي؟ بچایي ټوله د الله ده او ته رالګې ته پلانې او علانې د الله سره برخه لري، پلانې بابا، پلانې بزرګ، پلانې قبر والا، پلانې نبي ولی. نو دا دومره لویه ګناه ده، دومره لوی جرم دی چې د دې معاف کېده نشته بغیر د توبې. او چې څوک پرې مړ شو الله وایي په ده جنت حرام دی، دا خبره یاده کړي. او د ده ځای هغه اور دی. لقد كفر الذين قالوا، یقینا کافران شو هغه کسان چې وایي ان الله ثالث ثلاثا، یقینا الله دریم دی د دریو. دا هم د تثلیث عقیده ده په نصاراو کې. په دې نصاراو کې ډېرې ډلې دي. ګوره دا خبره یاده کړه، رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي دوی کې 2 اویا ډلې دي او ټول یو بل ته کافران وایي، یو بل ته کافران وایي. عقیده د ټولو شرکیه کفریه ده. فرق دا دی چې بعض وایي چې عیسی علیه السلام هم هغه الله دی بس، بعض وایي چې الهه درې دي، الهه درې دي، الله دی، عیسی علیه السلام دی او د هغه مور ده. بعض وایي الهه درې دي، الله دی، عیسی علیه السلام دی او روح القدس جبریل علیه السلام. او بعض وایي دا دکه مثال ولدي سي ورکوي، وایي دې نور ته وګوره کنه، نو په دې نور کې ګرمي ده، ککوړې دی او د دې نور هغه رڼا ده، ګرمي، ککوړې او رڼا، دا هر څه د یو نور کې دي. نو عیسی، مریم علیهم السلام او الله دا یو دي، دا یې زوی دی. والعیاذ بالله د بعضو پکې بیا دا عقیده چې دی د الله زوی دی. نو عقیده که بدل هم شي ټولو عقیده کفریه ده. او ټول عجیبه دا ده چې ټول یو بل ته کافران وایي. الله وایي دا خلک کافران دي، د دوی په کفر کې شک نشته. الله د دریو دریم دی یا الله په دریو کې یو دی، دا د کفر عقیده ده. وما من إله إلا إله واحد، او نشتی لائق د بندگی سوا د یو ذات الله نه، نشتی لائق د بندگی سوا د الله نه، بل څوک نشتی. که نبی دی، ولی دی، عیسی دی، مور ده، عزیر دی علیهم السلام، او چې که زموږ د زمانې ده نیکان دي او بزرګان دي، نشتی د الله نه علاوه د عبادت حقدار څوک. دا خبره یاده کړه. خو چې کله دا خبره ته لکه اوس قرآن کې موږ ترجمه کوو او وایو سرونه به ورته ټول لقۍ ټولې مني، دکه خبره چې کله ته په منبر باندې په ساده پښتو کې وکړي چې یاره د الله سره نه د بابا برخه شتي، نه د نبي برخه شتي، نه د ولي شتي، نه د ګټې شتي، نه د کاڼي شتي، نه د تاویز شتي، ډېر به درپسې راپاسې وي دا وهابي راغلی دی. دا وهابي هېڅ فرقه نشتي په دنیا کې. لنډه خبره دا ده چې څوک زموږ د نظریې خلاف شي او زموږ په نظریه رد کوي، نو د بدنامولو دپاره به کوم نوم کېښودی شي؟ دا وهابي دی. دا زموږ په دې علاقو کې بر صغیر کې د دې وهابي نوم یو تاریخ دی. دا د مولیانو پخوا، ډېر پخوا دا نوم راویستی دې دپاره و چې په دې سره حق بدنام کړي، ځکه چې عوام د حق نه متاثره کېدو. نو دوی وایي وهابیان راغلي دي، وهابي دی. هلته اوس عامي ته خو هېڅ پته نشتې چې دا وهابي شتي که نشتې، او وهابي وایي څه، خو هغه عوام ویرېدو، دې چې هغو سره خو علم نشته. نو چې بیا اسانه طریقه دا شوه چې د مولوي صاحب د چا سره نه لګي دغه وهابي راغلی دی، اوس عوام به وایي وهابي راغلی دی. نور هېڅ پته ورته اخوا نشته چې دا وهابي څه ته وایي څه ته نه وایي. او دا مولوي صاحب درته ولې وهابي وایي؟ ګنې تجربه یې کړه، ته لاړ شه هغه ځای ته چې په کوم ځای کې خلک د قبر بندګي کوي، سجدې لګوي، او ته دې ځای کې ووایه قبر ته سجدې لګول حرام دي. تجربه یې کړه، تا ته به ټول خلک راوځي، تا ته به وهابي وایي. لنډه طریقه ده چې یو ځای ته ورشي چې هلته بابا ناست خلکو له تعویذونه لیکي،
لوی تجارت دې جوړ کړی دی زنانه هم راځي د فحاشۍ اډم ده د نشو اډم ده ته ورشه دقه ځای کې دا خبره وکړه دا تعویضونه موضوعونه شریعت کې نشته به هېڅ دلیل نشته دا ټول لپاسې تا ته وایي دا شان کې د رسول صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ خبره دې وکړه هم به تا پسې ټول لپاسې وي دا وابي نو دا خبرې د وابیانو نه دي نه وابي سي فرقه ده دا خو الله وایي وایي زما نه علاوه د عبادت حقدار هېڅوک نشته دا الله خبره ده زموږ د خېټې نه خو نه ولیږي نه د جیب نه دا خبرې بیان وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ او کمن نشو دوی داغ سنا چی وی دوی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ خامخا وبرسیا کسانو ته چې کفر کړی دی د دوینا عذاب علیم عذاب دردناک د الله دې مهرباني ته وګوره الله یری وی که دوی غلي نه شو عذاب به پرې راشي الله دې سم کولی شوه چې بغیر د دوی د یرولو نه پې عذاب راوستی خدای د الله مهرباني رب العالمین دا نه خوښوي چې د هغه دا بندګان دي بس جهنم ته لاړ شي دا جهنم ته تله د هغه خوښ دي نه خوی چې دا بندګان لاړی جنت چې بندن خطه په دې پورې دی چې نه زه ځم جهنم ته نو بیا د الله طریقه نه ده چې به زور څوک جنت ته بوځي د الله طریقه نه ده چې بنده جهنم خوښوي بنده عذاب خوښوي بنده ذلت خوښوي نو الله رب العزت یې پرېږدي په هغې کې د الله رحم دی دومره لوی کافران دي چې الله یې د دریم کړی دی او د الله دپاره بچی ثابت کړی او الله یې یری دومره مهربان رب دی اوس دې مهربانۍ ته یې ګوره افلا یتوبون الی الله ویستغفرونه آیا بس دوی توبه نه وباسي الله ته او بخښنه نه غواړي د هغه نه والله غفور رحیم او الله بخونکی مهربان دی څومره مهربان الله ولي توبه ولې نه وباسي یعنې د توبې دعوت هغه چا ته چې الله له زوی ثابتوي د توبې دعوت هغه چا ته چې هغه وایي الله د دریم دی دومره مهربان الله ولي توبه ولې نه وباسي دلیل دی چې توبې سره هر قسمه ګناه معاف کېږي زموږ دپاره پکې درس دا دی او عبرت چې د دې لویو کافرانو دا کفر پې معاف کېږي نو که موت الله ته واپس شو زموږ دا ګناهونه به معاف نه شي زموږ دا کوتاهیانې به الله معاف نه کړي خو شرط پکې دی چې موت هغه ته واپس شو فلا یتوبون الی الله دا پکې شرط دی دوی ولې نه واپس کېږي الله ته ویستغفرون او بخښنه نه غواړي دلته یو کس سوال کولی شي که چېرته بیداري او څه ووایم چې موږ کې دومره بیداري چې دې ته سوچ تلی چې توبه او بخښنه غوښتو کې څه فرق دی چې الله وایي دوی توبه نه وباسي او دوی بخښنه نه غواړي خو یو شی دی اوس مې تاسو وایي چې اوس ورته زموږ ذهن لا چا ورته مخکې ذهن تلی ولې ځکه چې موږ بس صرف یو اواز اورو سوچ زموږ خبرې ته دومره نشته موږ چې یو خبره اورو بس ناست یو ته ګورو سر ډکوو جواب دا دی چې دې کې فرق دی آیا دوی توبه نه وباسي الله ته په زړه سره ویستغفرون او بخښنه نه غواړي په ژبې سره